نواز شریف دا پرسنل انفارمیشن داسې دي چې بیسیکلی دا خاندان چې کوم دی خو لاهور کې آباد دي نه ریوند کې او کشمیریانو کشمیری فیملی ده دوی څه وخت مخکې لکه 1900 په دور کې د دوی دا فیملی د کشمیر نه دلته کې راله امرتسر ته امرتسر کې آباد شو او بیا د آزادۍ نه بعد د امرتسر نه لاهور ته راله دلته کې لاهور کې سکونت اختیار کو او دلته کې خپل بزنس او دای شروع کړل او بل نواز شریف 1949 کې پیدا شوی دی نن سبا کې دلته کې هم په لاهور کې ویل دی دا ګورنمنت کالج یونیورسيټي نه پنجاب یونیورسيټي نه سبق ویل دی نو بیچلر کې بزنس ویلو او بیا یې راغی نه بعد چې لا ویل نه د خپلار لکه چې دلته کې پاکستان ته راغی نه چې دلته راغلی نه صنعتکارو انډستریالیست او د کارخانې وي نو چې کارخانې د چاینا غریبي نو مطلب دا چې دا خو د هغه زمانې نه خیر د آزادۍ د دور نوم چې کوم نه مالدارو لګي یو انفلوئنشل فیملی وغیرہ د سیاست آغاز نواز شریف د ذوالفقار بوټو را دور رانه گئی ناغي کو خاطر ته بدوره یادی کنه ذوالفقار بوټو وی نېشنلایزیشن وکړو هغه کارخانې او بانکونه پرایویټ ادارې واغستې کنه د سټیټ کنټرول کې چې سټیټ کنټرول کې واغستې نو هغه کې د نواز شریف د کارخانې شوین د دینه مو واغستې نه چې دینه واغستې او دا نېشنلایز شو نو نواز شریف هغه د دې بزنس په ډیر ځای خراب شو دا ټیم کې د اراده وکړه سیاست ته برابر نه نواز شریف د ذوالفقار بوټو را دور چې ختم شل کا نو دی کې د ضیاء الحق دا دور چې شروع شند سیاست تراغه او بالکل هغه ټیم چې کوم نه فوټ سره او د فوټ سپورټرو او د ضیاء الحق سپورټرو او د 1981 کې لګو 1980 کې د بوډیزل باندې پنجاب کابینه کې وزیر خزانه شو نو چې وزیر خزانه شو نو دا هغه نه د دغه پولیټیکل کیریئر شروع شو کنه او بیا هغه نه پس 1985 کې د پنجاب وزیر اعلی شو نو چې ضیاء الحق کله ضیاء الحق واقع شو عمل شو دغه نه پس الیکشن شو نو دی بیا وګټو نو دی په 88 کې بیا د پنجاب وزیر اعلی شو نو دا دغه ټیم نه ډیر اول کې مطلب دا چې پنجاب د لیول د سیاست کو یا پنجاب د لیول نه چې د فدرال لیول ته راغی نواز شریف دغه نه بعد چې د پنجاب د سیاست نه پس د 1990 کې د پړومبي ځل باندې الیکشن وګټو او هغه ټیم لکه د مسلم لیگ نون لا نو اسلامي جمهوریت اتحاد نه غي وګټو نو چې هغه وګټو هغه کې نواز شریف وزیر اعظم شو نو درې کاله د دې دورونه وو خو پنځه کاله خو درې کاله پس غلام اسحاق اسمبلی ماته کړه حکومت ختم شو نو دا هغه نه پس دی بیا نیکست 3 ایئرز چې کوم نه دی راغو اپوزیشن لیډر دا هغه نه پس 97 کې الیکشن شو د بیا وګټو دی بیا وزیر اعظم شو او د ټوټل میجارټي واغستره پاکستان په تاریخ کې تر دغه پوری 97 پورې یوې پټای لا ټوټل میجارټي نه واغستي او دا دغه ټیم کې بیا د مسلم لیگ نون هغه اتحاد ختم شو نو دغه دور کې چې د اوس د ملک وزیر اعظم شو په دویم ځل نو د دویم ځل کې چې د وزیر اعظم شو نو او مشرف چې کوم نه پاکستان ارمی چیف شو نو دا او دغه اختلافات شروع شو د دوه اختلافات یو خو بدی چې نواز شریف چې کوم نه دا غوښتل چې ما سره د پریلی چې د وزیر اعظم کې اختیارات یادي ما سره راشي د نواز شریف او د واجپای په میاس کې هغه پیس اګریمنت شو انډیا د پاکستان امن معاهده وشو او بیا هغه امن معاهدې نه کوم استفاده پاکستان کارګل باندې اٹیک وکړ چې کارګل لا جنگ جوړ شو د کارګل لا جنگ چې جوړ شنه د دې د وجه نه چې نواز شریف بیا فوج دالته نه راو باسو نو پاکستان راو باسو بعد د دې دوه اختلافاتو یو بدی باندې نواز شریف وی د کارګل لا جنگ نه خبر کړي مشرف په بل طرف ته الزام لګو دی مونږ د کارګل جنگ غټو د چې کوم نه فوج راو باسو د داسې چلو کړي د ارمی چیف بدل کو مشرف چې کوم نه لری کو بلې راوستو مشرف وی چې د اورډر نه منم دا غي نه بس په ملک کې کوم نه فوجي حکومت راغی دا د دې اختلافات مشرف دور کې خو بیا چې لکه 12 اکتوبر 1999 کې فوج حکومت واغستو هغه خو ټول ملبه په نواز شریف باندې واچوله د جیل تکو په دې باندې هغه ټیم د غدارای مقدمي او دا شروع شو هغه کې خو په دې باندې سزا موت فتلو نو سزا موت په وخت چې سزا موت وخت مطلب خدای چې دې موت منځ کېږي دا غي نه پس شو دا غي نه پس دا شو چې سعودي عرب کې میان سره او د پاکستان د فوجي حکومت او د نواز شریف د پاره هغه سالسي وکړه بدایله میان نه لار راو باسله او مشرف هم دې ته تیار شې نواز شریف ریدي نواز شریف پرې خو دا هغه انارو چې وین دا لګي انارو خو نو هغه نواز شریف پرې خو دا نواز شریف لاړو سعودي عرب وتا نو مشرف دا دور چې کوم نه د اول سب جیل کې سب یاد کوم نه په سعودي عرب کې بجلا وطن کې تیر کو نو هغه ټیم خلکو دا خبرې کولې د نواز شریف سیاست ختم شو او د مسلم لیگ سیاست ختم شو نو سیاست خو هغه پټای دي نه ختميږي پر مشرف دا دور باخره کې نواز شریف بیا اجل وطني ختم کړ خپل ملک ته راغی نواز شریف راغی خپل ملک ته 2007 کې نو الیکشن شو الیکشن خو پیپل پارټای وګټو الیکشن پیپل پارټای وګټو نو هغه انځ کاله خدای سفیر شو او مسلم لیگ نون چې څنګه نه دا اپوزیشن کې دا اغه نه بعد دا څه کارو چې 13 کې کوم الیکشن شو نه مسلم لیگ نون وګټو وزیر اعظم نواز شریف جوړ شو
او د نواز شریف واحد سړی دی چې هغه په عمل کې درېیم ځل باندې وزیر اعظم جوړ شو او دا درې واړه چې ولا راغون کې نه کال جوړیږي نو لکه د وزیر اعظم یې د دنه زیات حکومت چانه لري کړ نور کو فوجانو ملټری ډیکټیټر جو ایوب خان او یو حق نه غي کړي چې کوم د 2013 نه 2017 پورې کوم څلور کال نو دا د فکر کړل چې هغه موږ ټول ته یاد دي چې هغه سی ان جی کې وکټارونه ولا د بجلی اتل غنټې لوډ شیډینګ ملک کې کوم نه د ماکینه بغیر راز نه تیریدا 2018 کې چې کله د مسلم لیگ لکه عمران خان ته حکومت پرې خدانه هغه شانال نو او ملک هغه اکانومي هم خشوي او ډیر زیات نه د دې حکومت د 2013 نه 18 پورې اوس دا څوک منی کنه منی خو خلکو سیاسي اختلاف ته غي د حق ته خو لکه مطلب دا چې د دې اورال حکومت خو او ملک کې کوم نه په یو طرف باندې روان کو د شردردای هغه مسلې ختم شوي سره نه پاناما چې نواز شریف په سپریم کورټ د وزیر اعظم د کورسای نه لري نو دا څه کیسه دا ډیر خلک څنګه دی پاناما چې هغه افشور کمپنۍ کوي وی او د پاکستان پکې وی د دوره خلکو نوم راغلي دی افشور کمپنۍ دي نه ناول خو د ټونه نوم خبره ده د نواز شریف نه علاوه په چا باندې کیس چلیدل چې نه دی چلیدل ناول خدا غلطه خبره ده کنه چې صرف یو سړی ټارګټ شو هغه باندې وچري او هغه سړی د پاکستان وزیر اعظم دوی خبردار چې کستاسو خیاري نه سپریم کورټ بیا د پانامي هغه ټول کیسه شروع چلیدا ناغي ګلری نه بلکې د دوی په دوبای کې کوم نه یو اقامه وا د زوی کمپنی وا او د پاکستان ویزا وا او د پاکستان تنخواه غسنی را واغه تنخواه چې کوم نه خو په 2013 کې چې د الیکشن ته ودرېدل د الیکشن کمیشن کې کوم نه نه وشو کړی نو دا اوس خبره شو چې د پانامي نه خبره اقامې ته لاله کنه او بل دا خبره ده چې دوی چې هغه مانه راغستې وي تا نه راغستې تاسو به داوا کولای شي راځه تنخواه نو دا غینوم پته لګی نو مریم نواز خبره چې بس دا یو کیس دی چې درې فیصله نه مخکې شوی دوه خبرې دي کنه یا خو نواز شریف لکه مشرف راغی او هغه جیل ته وردن نه کو سزا نو ته په خو جو کرپشن بیراونه وته نو یا خو هغه بیراونه باسو خدای به اوس چې کوم نه تر اوسه پورې سشت نه کړل ورشته کیږي خو هغه ټیم چې لکه عمران خان حکومت پی ټی آی ګورنمنت او ټي وی باندې موږ ته دا وخی چې دا غ پیسې دي چې موږ د نواز شریف نه واغستل نو چې کله موږ ته دا مخامخ خو نه موږ به ومنو چې او بالکل نواز شریف کرپشن کړو ا پیسې دی واغستل شي عدالت دی واغستي حکومت دی واغستي نو لا تر اوسه پورې څه وانه غستې شو معلوم نشو بده باندې شته نشو نو مطلب د دې خبره خدای چې د کرپشن نه دی کړی یا دا کار دی چې د کرپشن کړی د خو بیا هغه چې کوم نه داسي طریقو سره داسي چې کوم نه استادای سره کړی دی چې هغه اوس په باندې ثابت کیږي نه